سلامونه خوږو دوستانو. که چیرې منیوډاس ماشین تاسو ته دغه ایرر درکوي، کوم چې اوس تاسو ته وښودلو په سکرین باندې، تاسې به څنګه کوئ؟ د ماشین خلاصولو ته مجبور یاست چې اول ماشین خلاص کړئ. هلته دوه لینزه دي، هغه لینزونه به موږ په الکول پټ باندې پاکوو. ماشین شا چې راواړوو د ماشین، یو پیچ یې دغلته ده، یو پیچ هم دغلته ده. دا پیچونه دواړه خلاصوو او دغه ډور یا دروازه دغسې را خلاصوو. دا د سیکشن A بورډ ده، دا سیکشن B بورډ ده. موږ داسې خبره په لینزو کې ده چې لینزونه به څنګه پاکوو. دغه کیبل را وباسو. په دغه ځای کې خوږو دوستانو داسې ورته ځیر شئ، دغلته دوه لینزونه دي په دغه ساحه کې. یو لینز خوږو دوستانو دغه ده، یو لینز هم دغه ده. دا دواړه لینزونه موږ په الکول پټ باندې پاکوو. الکول پټ باندې دغه لینز او دغه لینز دا دواړه پاکوو. الکول پټ را اخلو. تاسې خوږو دوستانو وګورئ، زه لینزونه پاکومه. دغه لینز او دغه لینز، دا دواړه لینزونه په الکول پټ باندې پاک شول. د پاکولو نه وروسته ماشین بیرته بسته کوو، انشاءالله چې هغه ایرر به بیا نه راکوي. مننه چې ویډیو مو تر اخره راسره ولیدله. بریالي اوسئ. کور ودان.